سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی پاکستان ته ځي. ټاکل شوي چې سبا چهارشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي سبا د نومبر په 10 د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ یو لوړ رتبه هیئت پاکستان ته سفر کوي. د بلخي په وینا دغه پلاوی به د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، مهاجرینو او ولسونو ته په تګ راتګ کې د سهولتونو په زیاتوالي خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پلاوي کې د مالی او تجارت وزیران او کاري ګروپونه هم شامل دي. په افغانستان د اسلامي امارت له راتګ وروسته پاکستان ته د بهرنیو چارو د وزیر او لوړ رتبه پلاوي دا لومړی سفر دی چې د شنونکو په باور ممکن په دغه هیواد کې د افغانانو شته ستونزې، تګ راتګ او تجارت لپاره ګټور ثابت شي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.